السلام علیکم ګرانو لیدونکو ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. ګرانو لیدونکو په نننۍ ویډیو کې به هم د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او همداشان 19 کلنې لوبډلې د لوبو په هکله معلومات درکړم. ویډیو را سره تر پای وګورئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. لومړی هم د افغانستان 19 کلنې لوبډلې د لوبو په هکله. افغان 19 کلنه لوبډله د 19 کلنو لوبډلو په 500 اوریز نړیوال جام لوبو کې بوخته ده. د نړیوال جام چې په ساوث افریقا کې ترسره کیږي افغان لوبډله هم پکې ګډون لري. افغان لوبډلې په خپل ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره لوبې لري. تر دا مهال افغان لوبډلې دوه لوبې ترسره کړې چې لومړی له پاکستان او دوهمه هم له نیوزیلند سره چې دواړه لوبې بایللې دي. افغان لوبډلې لومړی لوبه له پاکستان سره ترسره کړه چې پاکستان 19 کلنې لوبډلې افغان 19 کلنې لوبډلې ته د 204 اتیا رنزونو هدف ورکړ. افغان لوبډلې یاد هدف ترلاسه نشوی کړی او خپله ټوله لوبډله په 103 رنزونو له لاسه ورکړه. دوهمه لوبه افغانستان له نیوزیلند سره ترسره کړه چې افغانستان په خپل لومړني بیټینګ کې نیوزیلند 19 کلنې لوبډلې ته د 92 رنزونو هدف ورکړ. افغان 19 کلنې لوبډلې په زړه پورې بالینګ ترسره کړ او د نیوزیلند 9 وکټې ترلاسه کړې. افغانستان د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له نیپال هیواد سره سبا ترسره کوي. دغه لوبه دواړو لوبډلو ته خورا مهمه او ارزښتناکه لوبه ده چې په ګټلو سره به افغانستان وشي کولی د نړیوال جام دوهم پړاو یا هم راوند ته لار پیدا کړي او بایلونکې لوبډله به خپل هیواد ته ستنیږي. اوس هم د افغانستان ملي لوبډلې د لوبو په هکله. افغان ملي لوبډله راتلونکې میاشت له سریلانکا سره په سریلانکا کې لوبې لري. دغه لوبې چې یوه ټیسټ 3 50 اوریزې او 3 شل اوریزې لوبې پکې شامل دي د راتلونکې میاشتې په لومړیو کې به په سریلانکا کې ترسره شي. دغه لوبو ته تر اوسه افغان کرکټ بورډ لوبډله نه ده اعلان کړې. دغه لوبې به په افغانستان کې په ژوندۍ بڼه له اریانا تلویزیون څخه خپرې شي. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو د کرکټ په اړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان تاسو ټول ته ښه وخت.